الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج محمد ننګرهاری او تاسو ته زما یوټیوب چینل سراج محمد ننګرهاری کې ښه راغلاست یم. امید لرم چې روغ او جوړ به او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو دغه ویډیو ګورئ، دغه ماشومه څه په عاجزۍ باندې د طالبانو څخه د انجونو ښوونځي د پرانیستلو غوښتنه کوي. تاسو یې وګورئ په دې ویډیو کې په عاجزانه ډول لګیا ده چې طالبانو زموږ ښوونځي پرانیزئ. نو زه هم دا هیله لرم چې دغه ښوونځي په آینده کې پرانیستل شي، د انجونو ښوونځي. او دغه ویډیو هم وایرل شوې ده، تاسو کتلی شئ چې د حنفي صاحب پکې وایي چې تعلیم یو مباح عمل دی، یعنی ښه کار نه دی. او په هماغه ویډیو کې ورسره دغه ستانکزی صاحب هم وایي چې تعلیم په ښځینه او په نارینه دواړو باندې فرض عین دي. نو تاسو خپلو کې یو ځل د اختلاف حل کوئ، د افغانستان لپاره یو ښه لاره راوباسئ، ځکه زموږ قرآن کریم اول آیات هم په همدې زده کړې باندې راغلی. نو بیا تاسو وایئ چې تعلیم یو مباح عمل دی. نو زه حیران ستاسو عقل ته یم چې قرآن او حدیث کې تا ته راغلي چې ته علم حاصل کا، حتی که تاله چین تم تاله علم حاصلېدو دپاره چین ته لاړ شم نو ته علم حاصل کا، او ته بیا ورته یو مباح عمل وایې. نو زه تاسو نه هیله لرم چې زموږ د نجونو ښوونځي پرانیزئ. او که تاسو دا یو ډیپلوماټي دغه لرئ چې مطلب نړیوالو ته به پرې موږ زور وښایو د نجونو په ښوونځو، دا موږ خپل ځان ته تاوان رسوو. هغو زموږ په پروا نه دي چې تاسو وایئ که موږ وپېژني په دې عمل باندې. نو په دې عمل باندې پیژندل خو لرې خبره ده چې ته په خپلې خپې باندې خپله تبر په خپله وهې. نو د بل چا په دغه مه ځئ، خپل ملک هم دی، په خپله پرمختګ دپاره سوچ وکئ چې دا نجونې هم دا د ملک دپاره او د ځینې داسې شیانو دپاره بهتر دي د دو تعلیم کول چې هغه دپاره نارینه نه دی. اوس مثلا شفاخانه کې ښځینه ډېرې ضروري دي د ښځو دپاره. د ښځو علاج به نارینه خو نه کوي، ښځینه یې کوي. داسې علاجونه دي چې هغه کې د نارینه نه زیات د ښځینه ضرورت پیښیږي. زما هم دا هیله ده د دې حکومت نه، د زموږ د دولت چې کوم دی د دې نه چې دا ښوونځي زر تر زره پرانیستل شي. او په دې باندې باید چې یوه خبره ونه منل شي، بس دې باندې یو نور باس ونه کړل شي چې تعلیم داسې هغسې نه، بس کولاو شي، بس دغه امر صادر شي چې تعلیم دا ښوونځي کولاو شي باید. بس همدغه پیغام دی. تر بلې ویډیو پورې والسلام.